پاکستان او افغانستان جنگ څنګه شو؟ پاکستان ولې تسلیم سو او څه غوښتنه لري؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. افغان امنیتي ځواکونو او ولس د پاکستان پر ضد ګډ جهاد پیل کړی دی. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ د ګلام سیمه کې د ډیورن کرغېړنه کرښه د افغان امنیتي ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جګړې درېیمه ورځ ده. ویل کېږي چې په دغه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ځایي ولس هم د پاکستان پر وړاندې جهاد ته راوتلي دي او په ګډه د پاکستاني پوځ پر وړاندې په میړانه جنګیږي. د معلوماتو تر مخه زرګونه کورنۍ د جګړې له نږدې ساحې څخه خوندي ځای ته لیږدول شوي دي او ځایي خلک د امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د پاکستاني پوځ پر وړاندې جهاد کوي. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورن پر کرغېړنه کرښه نن د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جګړې درېیمه ورځ ده چې د پاکستاني پوځیانو له افغان لوري څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل وای له تیر مازدیګر راهیسې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې جګړه درېدلې ده او تر اوسه یو افغان سرتیری ټپي شوی، خو د مقابل لوري 12 سرتیري هلاک شوي دي. دغه جګړه چې 2 ورځې مخکې پیل شوې، پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې له ډیورن کرښې دې لوري ته راواوړي او په دوکلام سیمه کې پوستې جوړې کړي چې افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د جګړې پیل د پاکستاني پوځیانو لخوا وشو چې افغان امنیتي ځواکونو سخت غبرګون ښکاره کړ او پاکستاني پوځیان یې پسې واخیستل. د هغوی تاسیسات یې له منځه یوړل. همداراز د هغوی 2 پوستې او یو لوی بیز یې ویجاړ کړ. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د قمندان سره د ولسي جرګې وکیل جاوید صافي په خپلو خبرو کې وویل چې ولس مو تر شا ولاړ دی او پاکستان ته په نره ځواب ورکوو. وروسته افغان مرستندویه ځواکونه هم سیمې ته ورسېدل او همداراز ځایي خلک هم له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو او په ګډه یې د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړ چې پاکستاني پوځیان له خپلو ساحو تیښتې ته مجبور شول او له هغه ځایه یې بیا په ملکي وګړو راکټي بریدونه پیل کړل. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د پاکستان له لوري په ملکي وګړو راکټونه راغورځول شوي دي چې 2 میرمنې پکې په شهادت رسېدلې دي. ګرانو کتونکو او مینوالو، کوم ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.